فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. خوشحاله دي پاتې کړی شوي د جهاد نه په کېناستو خپلو وروستو د رسول صلی الله علیه وسلم نه. الله اکبر. داسې خبیثان دي. کله چې دا اوس دا خو الله ته پته ده د منافقانو دا حال د الله نه بل څوک نشي بیانولی. کله چې مؤمنان ووتو لاړو که نه تبوک په طرف روان شو په دغه سختو حالاتو کې او دا منافقان مدینه کې پاتې شو او زنانه او بوډاګان ماشومانان او معذوره مسلمانان سوای د یو څو مسلمانان نه چې هغوی د کوتاهۍ د لاسه پاتې شوي د هغوی کیسه روانه نو ټول منافقان. نو الله وایي دوی خپلو کې خوشحاله وو یو بل ته وي خیال هم دی وي څنګه پیغمبر دوکه کو او موږ څومره هوښیاران یو. دوی به اوس په دې ګرمۍ کې کته ځي بره به ځي په دې شګو کې موږ به دلته ځان له ښه دمه ناشي. وکرهوا ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله او بده ګڼي دوی دا چې جهاد وکړي په مالونو خپلو په ځانونو خپلو په لاره د الله کې. وقالو او وی دوی دا خبره به یو بل ته کوله لا تنفروا فی الحر مه وځئ په ګرمۍ کې. لیونیان وي په دې ګرمۍ کې څوک جهادونه له ځي وایي. قل ورته ووایه نار جهنم اشد حرا اور د جهنم ډېر سخت دی په ګرمۍ کې. د هغې سره به څه کوي هغه اور خو ډېر ګرم دی. لو کانو یفقهون که چېرې دوی پوهېدې څه مطلب بارک الله فیک که دوی پوهېدې دوی به نه پاتې شوی او که دوی پوهېدې دوی به دا خبره نه یې کړې چې ګرمۍ کې مه اوسئ. دا خبره به یې نه یې کړې. فلیضحکوا قلیلا نو ودې خاندي دوی لږه موده ولیبکو کثیرا ودې جاړي ډېره موده. لږه موده کمه ده چې خاندي دنیا ده بیا دې په آخرت کې جاړي. ګوره دنیا کې انسان بعض سختې په دې تېروي چې د آخرت د سختو نه الله بچ کړي. موږ چې دا روژې نیولي که نه او سړی کله تږی شي وږی شي نو په کار دا دی چې موږ د قیامت هغه 50,000 کاله ورځ را یاده کړو چې هلته به څه کوو. نو که په دې اگر که زه دا یم چې مناسب نه دي یادول د دې دا به هسې ما یو مثال ورکړو. نو که چېرته په دې سره الله رب العزت هغه سخته دري نو ته به په دنیا کې په ګرمۍ کې جهاد کې سخته به تېرې الله به د جهنم د سختې نه او د ګرمۍ نه بچ کړي. جزاء بما كانوا یکسبون بدله ورکړی کېږي په سبب د هغه عملونو چې دوی به کول. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم بس که راواپس کړو بس که راواپس کړي ته الله یوې ډلې ته د دوی نه. علما وی دا صورت چې دی صورت التوبه دا بعض تبوک ته روانېدو په وخت کې نازل شوی دی یعنې روانېدو نه مخکې. بعض صورت په لاره کې نازل شوی دی او بعض صورت هلته تبوک کې نازل شوی. یا داسې وایي چې بعض صورت ورسره زیاتې که بیا وروسته چې هغوی رالو مدینې ته نازل شوی. معنی دا چې صورت توبه څه محدود یو ځای کې نه دی د ځای په ځای نازل شوی دی. تعلق یې د تبوک د غزا سره دی اکثر. نو الله پیغمبر ته وایي دا اوس ورته کوم ځای کې وایي چې هغه تبوک کې و وایي که ته واپس لاړې الله ورسولې واپس یوې ډلې ته د دوی نه فاستأذنوک للخروج نو اجازت وغواړي هغوی ستا نه دپاره د وتلو جهاد ته. یعنې که چېرته الله ته ورسولې واپس مدینې ته او په دې منافقانو کې بعض رالو په مستقبل کې او تا ته وایي چې موږ له اجازت راکړه موږ چېرته ځو موږ تا سره جهاد له ځو. فقل ورته ووایه لن تخرجوا معي ابدا هېڅ چېرې نشئ وتی ما سره هېڅکله. ولن تقاتلوا معي عدوا او هېڅ چېرې جنګ به نه کوئ زما په ملګرتیا کې د دشمن سره. ولی انکم رضیتم بالقعود اول مره یقینا تاسو راضي شوي وئ په کېناستو باندې اول پیر اوله کې یعنې هغه سخته کې تاسو راضي شوي وئ په ناسته که نه.
فقعودوا مع الخالفین نو کینی سره د پاتې کېدونکو نه چې خوشحاله وي چې اوس کینی. عبدالله بن ابی چې کله مړ شو نو د ده زوی عبدالله راغی په رسول الله وسلم پسې او د رسول الله وسلم کمیس یې واغېستو چې را پلار پکې کفن کړي. زوی بیا هم پلار باندې زړه سیزي که چېرته الله پرې رحم وکړي ته پته وي دا څومره لوی کافر دی. بیا رسول الله وسلم ته ووایي که ته جنازې له راشي نو دا د هغې یو ارمان و. رسول الله وسلم جنازې له راغی حالانکې رسول الله وسلم ته پته دی چې الله یې نه بخښي. هلته الله ورته ووایي که نه وي که اویا پېرې بخښنه غواړم نه یې بخښم. خو فایده دې کې دا و چې رسول الله وسلم وایي چې د عبدالله بن ابی دا قوم قبیله او د ده چې کوم ملګري د ده سره په منافقت کې دي که چېرته هغوی د دې نه متاثره شي او صحیح دین ته راواوړي نه هغه لاړ. عمر بن خطاب ورته ووایي یا رسول الله ته را جنازه مه کوه ده ګوره دا کړي دي ده دا کړي دي ده دا کړي. رسول الله وسلم ورته ووایي عمره الله ما ته ویلي دي که ته بخښنه غواړې او که نه غواړې زه یې منع کړی نه یم او دې پورې خاطر الله رب العزت به ایتونه راولېږل چې ته به مونځ نه کوې په دوی جنازه به نه کړې. که بعضو روایتونه داسې معلومېږي چې رسول الله وسلم جنازه وکړه بیا الله رب العزت د ایتونه راولېږل نو د هغه ایتونه دي چې د عمر رضی الله عنه د خبرې سره پکې موافقت شوی دی او د هغه په سیرت کې ما ذکر کړي تفصیلا چې په کومو خبرې کمې خبرې داسې دي چې هغه کړي دي او الله رب العزت ایتونه رالیږلي. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا او منځ مه کوه په هېڅ یو تن د دوی چې مړ شي هېڅ کله. ولا تقم على قبر او مه ودرېږه په قبر د هغه د څه دپاره؟ د دعا دپاره. انهم كفروا بالله ورسوله یقینا دوی کفر کړی دی په الله او په رسول د هغه وماتوا وهم فاسقون او مړه شوي دي په داسې حال کې چې دوی نافرمانه. دا خبره مخکې یو پیر شوې ده دې صورت کې ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم او په تعجب کې دی وانه چې تا لره مالونه د دوی او نه بچي د دوی. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا یقینا غواړي الله چې عذاب ورکړي دوی ته په هغې سره په دنیا کې وتزهق انفسهم وهم کافرون او اوزي ساګانې د دوی په داسې حال کې چې دوی کافران دي. یعنی الله غواړي چې دوی په دې مال کې مصروف وي په دې بچو کې مصروف وي ایمان ته به توجه نه راوړي نو په څه حال کې به مړه شي؟ د کفر په حال کې به مړه شي.